هیواد ته د ګاونډیو هیوادونو لخوا په جبري ډول راستنه شویو زرو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. په دغه خوراکي توکو کې وړه، غوړي، بوره او لوبیا شامل وو. دغه خیریه مرسته د سعودي پادشاه په همکارۍ د توحید مؤسسې په چوکاټ کې ترسره شوه چې موخې د ګاونډیو هیوادونو څخه په جبري ډول راایستل شویو کډوالو، داخلي بېځایه شویو، زلزله ځپلو او یتیمو سره د روژې مبارکه میاشت کې د همکارۍ لاسنیوی و. د زرو کورنیو دغه توزیع موږ لرو او دوی د طرف نه د همکاري عاون او کومک شوی دی، نو موږ ډېر ممنون مشکور یو د دې څخه. باید لا هم نورې زیات مرستې او زیات کومکونو زیات کومک ته د خلک اړمن دي او ډېر زیات احتیاجات لري، غواړو چې نور هم زیات شي. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابي لشدید. موږ شکریا ادا کوو د مرکز ملک سلمان په مالی ملاتړ باندې او د توحید د مؤسسې په همکارۍ باندې نن د خوست په ولایت کې زرو اړمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې په دې اړمنو کورنیو کې داخلي بېځایه شوي مهاجر کونډې یتیمانان شامل دي او خوراکي توکو کې 50 کیلو وړه دي، 5.5 کیلو بوره ده، 15 کیلو لوبیا دي، 15 کیلو وریجې دي او 15 لیتره مایع غوړي دي. راستنه شوي کډوال د مرستې ترلاسه کولو خوښ دي. دوی وایي چې پاکستاني رژیم ورسره ډېر بد چلند ترسره کړی او په هغه هیواد کې زیات شتمنۍ پاتې او ځینې یې ترې چور کړي دي. موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ سره د یوه غنم مرسته کیږي. الله پاک دې دوی ته چې کم یې وکړي هغه ته د خدای پاک په جنت فردوس کې دغه ورکړي. مونږ د پاکستان نه راغلي د کوټې لورلایي ضلع لورلایي نه مونږ سره داسې زیاتی وشو چې مونږ په خپلو کورو کې ناست یا څوک په خپلو دوکانو کې ناست، هغه بلډوزر راغلی، بلډوزر ورباندې چپه کړي دغه کړي، مونږ سره ډېر زیاتی و دغه وشو چې دې غریبانو سره مرسته وکړو. رمضان را روان ده، د رمضان میاشت ده، دې په کورو کې هېڅ هم نشته د چا، خو دې خلکو سره د الله تعالی ډېر ښه وکړي چې دا کومک یې ورسره وکړو. بس که لږ یم دوی دې په ډېره شمار یې کړي، ډېرې هڅې به ډېرې. زما 2 کال هلته تېر کړي، خو موږ داسې وخت نه دی تېر کړی لکه دا 15 میاشتې یم چې دلته تېرې کړي. څومره په خوشحالۍ، دومره 2 کال هم هلته په خوشحالۍ نه دی تېر کړي. د پاکستان حکومت چې کومه خراب رویه اول ما سره او بیا نورو سره منکرېږم، فیضه نه زه ډاډه ویم، غلطه رویه غلط سپکاوی به موږ ته کوو چې مهاجر داسې دی او مهاجر داسې دي. اوس په دې حال باندې د الله نه راضي یم چې زه شکر دی په خپل ملک یم او د خپلو د مشرانو نه غوښتنه کوم چې باید موږ ټولو مهاجرینو سره مرسته او کومک یې وکړي او باید موږ ته مخ راواړی، موږ ته کورونه جوړ کړي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم په جبري ډول راستنه شویو کډوالو سره د مشرتابه په ځانګړي فرمان د زراعت ریاست په چوکاټ کې د خوراکي توکو او نغدي پیسو مرسته ترسره شوې وه.